स्टार्ट اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ملګرو مینوالو او څومره چې زمونږ د پاڼې کتونکي دي هغوی ته په جمع باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په مختلفو مدرسو جوماتونو کې دستربندیان سټارټ دي، دغه رنګې په دغه سلسله کې چې کوم دی په مدرسه جامعه عمار بن یاسر کې چې دا د بانډې په لار باندې یو مدرسه ده او په هغې د چې کوم مشر دی مولانا وقاص اشرفي صاحب چې دا زمونږ او د پبو دپاره زمونږ د خلکو دپاره دا یو ډیر زبردست استاد دی چې ماشوم غټ چې کوم ځای کې د وقاص مولانا صاحب نوم اخیستلی کېږي هلته به چې کوم دی د هغه پہچان کېږي، یعنی زمونږ د ټولو پہچان چې کوم دی وقاص مولانا صاحب دی. د هغوی په مدرسه کې نن چې کوم دستربندي ده نو هغې کې څلور ماشومانو حفظ مکمل کو، دې کې 10 ماشومان چې کوم دی هغه د ناظري ماشومان دي او 6 ماشومانو چې کوم دی هغه د رومنۍ درجه کې چې کوم دی اولی برابر کا. نو دغه رنګې ملګرو استاد جي نه به تپوس کوو د دې دستربندۍ په حوالې سره چې دا څونه ټایم کې دی دا کار وکړو او څونه ټایم پې ولګېدو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب دستربندي ده نو مینوال چې څومره مونږ ګورو ای ته وضاحت لږ شان وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه هغه الله دپاره چې د هغه دپاره زوال نشته، دا ټول کائنات د الله دی. الحمدلله دا مدرسه تقریبا آباده خو ډېره وخت نه ده تعمیراتي لحاظ سره، خو څه کال د وړوکي اختر نه پس دا مدرسه ما ته حواله شوه او هغه وخت نه الحمدلله تر اوسه پورې یو محنت په دې کې شروع دی، د استادانو یو جماعت ته موږ سره الحمدلله هغوی محنت کوي او د هغوی د محنت په سلسله کې الحمدلله په وجه باندې دا ټول چې کومه باغ و بهار ښکاري دا د هغوی د محنت هغه ثمره ده، هغه نتیجه ده. نو الحمدلله په دې محنت کې مونږ ټولو کې اولینه ترجیح دا وي چې ماشوم للهیت زده کړي، د الله سره تعلق، تقوا، پرهیزګاري او د هغه تربیت دا اولین چې کوم دی زمونږ ترجیح ده چې د ماشوم تربیت وشي. او باقي الحمدلله دلته کې د قرآن تعلیم یا د کتابونو تعلیم علمي لحاظ سره هغه هم بھرپور دی او ښه قابل اساتذه کرام مونږ سره دي او خپله مونږ شپه ورځ هغوی ته توجه ورکوو چې دا ماشوم به څنګه د تقوا په لاره باندې د الله نه د غوښتې په لحاظ سره، الله سره تعلق په لحاظ سره او علمي قوت په لحاظ سره، دنیاوي علومو په اعتبار سره څنګه دا ماشوم وړاندې لاړ شي. الحمدلله موږ د دې فکر ټول استادان وخت په وخت باندې مشورې کوو او دا کوو. نو د هغې نتیجه الحمدلله موږ سره په 100 کال کې 10 ماشومانو قرآن پاک په ناظره باندې ختم کو، چې ته قرآن نه ورتلو دا د الحمدلله نن قرآن ویلی شي ښه په تجوید سره، ښه په الفاظو سره. او 4 ماشومان موږ سره داسې وو چې هغوی موږ سره داخل شو نو چاته 4 سپارې پاتې وي، چاته 15 پاتې وي، چا دور نو کړی نو الحمدلله هغوی دور هم مکمل کو، کومې سپارې پاتې وي هغوی هم مکمل کړي. نن د هغوی په سلسله کې د 10 ماشومان دي، هغوی ناظره ختمه کا، د 4 ماشومان دي، څه قرآن مکمل که، څه دور مکمل که او 6 ماشومان موږ سره الحمدلله د کال شروع نه داسې دي چې هغوی علم له داخل شوي، هغوی ړومبې درجه هغه تکمیل ته ورسوله. الحمدلله کوم معیاري سبقونه دلته شوي دي نو د هغې پته به د دې طلبه کرامو نه لګي چې هغوی الحمدلله ښه باصلاحیته دي او قرآن په ناظرې والا یا حفظ والا یا کتابونو والا په خپله کومه درجه ویله ده په هغې کې الحمدلله ښه تکړه دي، ښه قابل دي. استاد جي بله دا خبره چې کم ماشومان تاسو سره دي نو مطلب دې کې تاسو سره استادان څومره دي او ماشومان در سره څومره مدرسه کې؟ دا خو وړومبی کالو څنګه ما وړومبی د دې وضاحت وکړو نو وړومبي کال باندې دونه تعداد ویم نه، خو الحمدلله موږ سره 10 مسافر دي، د کال شروع نه 10 مسافر طلبه کرام دي او باقي چې کوم دی تقریبا 75 طلبه کرام دا غیر مقیم دي موږ سره. او څه پکې داسې هم دي چې هغه سهار نماز ختنه پورې صرف کور ته شپې دپاره ځي که نه، او د حفظ او د علم او د ناظري او قاعدې دا ټولې شعبجات الحمدلله دلته موجود دي او مسافرو طلباو دپاره قیام، رهایش، طعام، د هر څه بهترین انتظام الحمدلله دلته موږ سره مدرسه کې موجود دی. څنګه تاسو کتیم شئ او اوس په دا کوم پروګرام شروع دی په دې کې به ان شاء الله ملګري ووینئ.
ډیره مننه دا موږ سره او جناب مولانا وقاص اشرفي صاحب ملګرو چېرته به ځئ نه په دې شعر زه چې کوم دی وړاندې پروګرام ځای ته ځم ستاسو دغه پروګرام نورم تاسو سره ډسکس کوم تاسو ته دغه پروګرام چې څونه مینهوال دي تاسو ته ښیم وایي مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي مینه او مذهب مې دواړه یو ځای له راوستي دي او ستا د زلفو تار مې په تسبو کې اچولی دی ملګرو چېرته به ځئ نه وړاندې به چې کوم دی تاسو ته زه ټول پروګرام ښیم سبحان الله عما يشركون اختورک شمالیا لشکای در نلوگیشا ددنگ غرون بازا تو تکای در نلوگیشا او قاری سے مجاہدہ تسنگر پا گردو خڑا سل پیغلی نازولی جنکای در نلوگیشا ऐसा है कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे ये विश्व को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है उन्हीं के नाम से पाई फकीरों ने शहंशाही खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है माला नाजानिन जानन मेरा वाला دراز عمر وزایم تاریخونو کی می گورم دراز عمر وزایم تاریخونو کی می گورم دراز عمر وزایم تاریخونو کی می گورم شم مبارک دشو وارث د پیغمبر طالبا شم مبارک دشو وارث د پیغمبر طالبا بنا پګړې دیول پول کلا پسر طالبا شم مبارک دشو وارث د پیغمبر طالبا شم مبارک دشو وارث د پیغمبر طالبا شم مبارک دی پیو زل ہزار وار طالبا دا چی پسر دکڑلو سپین کول دستا طالبا دا چی پسر دکڑلو سپین کول دستا طالبا قربان قربان مشالتا نمالو سر طالبا شم مبارک دی شوارس دا پیغمبر طالبا شم مبارک دشی وارث د پیغمبر طالبا سپین پګړې دیول پول کلا پسر طالبا شم مبارک دشی وارث د پیغمبر طالبا شم مبارک دشی وارث د پیغمبر طالبا سخت دی تیرا کړه اخر شول کامیاب کامران سخت دی تیرا کړه اخر شول کامیاب کامران کړل پسینه کې د محفوظ واړه علوم د قران کړل پسینه کې د محفوظ واړه علوم د قران او زکه شوی واړه خاندان کې معتبر طالبا شم مبارک د شوارث د پیغمبر طالبا شم مبارک د شوارث د پیغمبر طالبا سپین پګړې دیول پول کلا پسر طالبا شم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته تاسو ته ما وی چې زه به تاسو سره پروګرام پوره ډیټیل درکوم نو ملګرو پروګرام ډیر زیات ښکلی پروګرام وشو په هغې کې تلاوت موږ سره کاري افتاب صاحب وکړو چې زمونږ د دې علاقې یو فخر دی جناب کاري افتاب صاحب تلاوت وکړو او دې سره چې کوم دی زمونږ کم ناتخوانانو نو په هغې کې احمد خسان حنفي او محمد هلال سنگري صاحب چې دوی ډیره زبردسته ناتخواني وکړه او ناتخوانۍ نه بعد چې کوم دی زمونږ
شیخ صاحب مفتی عبدالستار صاحب چې کوم دی ډیر زبردست بیان وکړو د دستربندۍ حوالې سره او دې پروګرام نه بعد چې کوم موږ سره اوس استاد ناست دی زموږ مرګی ناست دی واجد ناست دی او زموږ استاد محترم ناست دی جناب مولانا دانش صاحب نو هغې نه موږ د دې پروګرام په باره کې تپوسونه کوو چې دا کوم ښکلی پروګرام وشو چې دی دغه کتونکو ته چې کوم دی یو میسیج ورکړي. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد دا کوم پروګرام چې وشو ډېر ښکلی پروګرام وشو نو چې کوم خلک مونږ ګوري د دغې پلارانو میندو ته دې ته یو میسیج ورکوي جي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجيد ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظیم. محترم مسلمانانو الحمدلله هر کال په هر مدرسه کې دا دستربندۍ پروګرامونه منعقد کیږي نو والدینو ته موږ د یو درخواست ورکړو د خپل ماشومانو که چېرې دوی مستقبل ښه کول غواړي او د خپل ځان دپاره د آخرت چې کوم توښه ګرځول غواړي نو دا ماشومان د مدارسو کې داخل کړي. دې کې به انشاءالله د قرآن پاک علم سره اخلاقیات اصل شی اخلاقیات دي چې ماشوم چې کوم دی سبق هم وایي او سبق سره د اخلاق د خشته پیدا شي ذکر ادب پیدا شي او عبادت بانسب بیادب بینسم دا الحمدلله په دغه مدارسو کې شیوخ د نظر کرم د لاندې څنګه د ماشومان تیاریږي او انشاءالله د قرآن د پیغام به د دې ماشومانو په ذریعه باندې الله تعالی د دنیا کونه کونه ته رسوي. نو الحمدلله مدارس چې کوم دي دا د دین ستنې دي دغه د مسلمانانو بچي په دې کې تیاریږي د قرآن نه سړی په دې کې واقف شي اسلام نه سړی په دې کې واقف شي نو دغه د استادانو برکتونو دعاګانې چې الله تعالی الحمدلله دغه ماشومان د ګلستان په تمامه دنیا کې د دې ماشومانو په ذریعه باندې د قرآن پاک دغه پیغامات الحمدلله مسلمان بچ ته رسي. موږ الله نه دا دعا کوو چې الله دغه مدارس دا د دین ستنې دي یا الله ته د کامیابۍ طریقې نه وته ورکړي. ډیره مننه دا موږ سره او مولانا دانش صاحب چې تاسو ته ډیر زبردست یو میسیج درکو. ملګرو دغه پروګرام چې کوم دی ختم شو او په دغه شعر زه تاسو نه اجازت علم چې څوک ځان کافر کستا ښکلا پسې خبرې کوي دغه ټول طالبانو ته دا ډالۍ چې څوک ځان کافر کستا ښکلا پسې خبرې کوي او چا د حسن په مذهب باندې ایمان راوړي.